السلام علیکم. په خیر راغلی درس ته مو د وینډوز لومړی درس ده. نن ورځ موږ پاپ اپ منیو وایو. دا منیو چې کله تاسو ډیسکټاپ ته راغلی یا ډیسکټاپ کې یا په هر فولډر کې تاسو اوسئ او تاسو رائټ کلیک وکړئ، دوه کلیک دي زموږ سره رائټ کلیک چې کله تاسو د ماوس لارې نه وکړئ تاسو سره پاپ اپ منیو کولاویږي او د کې بیا سب منیو د بل منیو هم ورسره شته ده. ځکه د دې کې کلیک وکم ګوره دینه یو څو مهم اپشن دي تاسو باید دا زده کړئ، بس نور ته زده کول ضرورت نشته. تاسو په ډیسکټاپ باندې چې دا کومې آیکن نه خي ګورئ د آیکنز ویل کیږي. دا دوه قسم دي، یو یوزرز دی بل سیستم دی. سیستم آیکن هغه دی چې په خپل سیستم کې چې کله تاسو وینډوز انسټال کی راځي او بیا تاسو خو څنګه تاسو په ډیسکټاپ باندې هغه راوړل شي. او یوزر هغه دی چې ما پکې انسټال کړی، بل یوزر چې دا تاسو په خپل پکې انسټال کوي کمپیوټر کې ورچوي نو هغه راځي پکې د ته ویل کیږي یوزر آیکنز. د هر یو ته آیکن وای دا آیکن دی ها آیکن آی سی او ان آیکن دی ته ویل کیږي. زه رائټ کلیک کوم سره منیو اوپن کیږي. اول خبره ویو ده. ویو ته تاسو ته وای خودلو ته ویل کیږي پښتو کې چې مونږ وایو یعنی دا تاسو څنګه و خودل شي تی څنګه کتل غواړي. زه تم چې ماته دا خای ګور سمال راته خای وړکی خای ته چې نه ماته میډیم آیکنز خای سایز دی میډیم نه دی غټ ویني دی وړکی وي چې په دې باندې کله کلیک کوم ګور سایز دی شو خواته وختلو دا هر څه ګوره ګډ وډم شول. د دې برولو لپاره موږ سورت بای وایو چې کله دا یعنی ګاډي وډوي ته برابروي ته ویل کیږي سورت بای اپشن. اول ویو د چې ته د دې سایز ګوري چې سره کوم د تاسو دا باید شو شي. نو ته نه غټ خیر لارج اوس ګوره بيخي غټ کار شول صحیح ده. او دا به هغو کسان د پاره چې وی بالکل نظر کار نه کوي تاسو به نظر سم وي نو دا دومره غټ مشو کوي سو کې راشي میډیم کوي او یا تاسو دا سکیا د تاسو سمال کې بس دومره تاسو زده کړئ. بل دې کې یو مهم اپشن چې دا هغه زمونږ سره دا دوه تاسو مې یادوي ضرورت نشته وته بل ضرورت نشته. دا یو اټو اورنج یاد کړئ صرف دا اټو اورنج ول کېږي په اتومات توګه برابرول منظم کول د آیکن. اوس فرض کړه دلته راځم د آیکن زما څخه گاډي وډي دی ګوره دلته کې و دې طریقې سره ځم چې دا په اتومات توګه برابر شي نو ته اټو اورنج باندې کلیک کړه دا به تاسو سره برابر شي. اوس که چې دا کلیک لګیدل وي دا یو ځنبل چې تړلې نشي آیکن هیڅ ځینې یو ځینبل چې صحیح کله ته دا وړل شي کله چې دې نه چیک سان کې اخواته کې نو اټو آیکن به تاسو داسې ځان سره ولیکئ چې دا مونږ ته آیکن چې کوم دي په ډیسکټاپ باندې منظم کوي برابروي او کله چې دا چیک لګیدل وي په دې اپشن کې بیا موږ نشو کولای چې آیکن یو ځینبل چې یوسو او د څه کولای شي تاسو هر څه چې کوم آیکن تاسو په کار وي هغه تاسو وړل شي خو هغه آیکن کوم تاسو نشي وړلای. دا اپشن هم ځان سره ولیکیا. بل زمونږ سره چې دا شو ډیسکټاپ آیکن ده کدی کې چیک لګیدل زکه موږ ته ډیسکټاپ باندې آیکن خودل کیږي کچې دا چیک نه بیا موږ ته ډیسکټاپ باندې آیکن نه خودل کیږي. ګوروس ما سره په ډیسکټاپ باندې بالکل یو آیکن هم نشته ده نخکاری ولې نشته ځکه په ویو کې چې دا موږ ورته ویلي شو ډیسکټاپ آیکنز نه شو خودل ډیسکټاپ په ډیسکټاپ باندې چې کوم آیکن نه خېدي چې چیک نشته ده چې کله زه چیک ولګوم دا بیا ماته شو خودل کیږي صحیح نه پس ماته دا خودل کیږي. پس صرف په ویو مطلب خودل دي چې موږ ته آیکن څنګه شو خودل شي. لارج غواړي میډیم سایز کې غواړي لارج غټ میډیم درمیانه غټ نوړ کوي او سمال وړو کې سایز کې غواړي اټ اورنج په خپل ته منظم کوي او کولای نشي اوس نه بس دی اوسې شو ډیسکټاپ آیکن کې چیک لګیدل وای کني په ډیسکټاپ باندې شو کیږي که چیک نه لګیدل دا نه شو کیږي. بل په همدې پسې متصل بل درشي د هغه زمونږ سره سورت بای ده. سورت بای وای منظم کول ترتیب کول. د آیکن زما سره اوس په حال څنګه دی غړي وړي دي فرض کا د آیکن زما سره غړي وړي دي زه غواړم چې دا ماته ترتیب شي منظم شي او په یو لاین باندې راشي. فرض کا تاسو یو لیست خلک په قطار باندې کسان دي غره اولیا اول هغه کسان اولي چې اینو بیا د بینو ولا راولي دا شان دی کنه یا فرض مثال داسې کوي چې قطار باندې کسان دروي اول هغه کسان دروي چې هغه کوچ نیوي بیا غټ به هغه بس چې نور غټ بیا چې بيخي غټ هغه اخر ته بوزي دي ته ولکه سورت بای. زه سورت بای تر ازم زه ته د مات ترتیب کا په نوم باندې مطلب دا چې د چانوم کې اول ای راځي هغه ول ولا به چې بي راځي دویم راولا به چې سی راځي هغه دریم راولا ترتیب باندې په اسانۍ سره کولای شي به غت لاس راسي ورکی دی باندې چک لګوم ګور اوس وته نو څنګه کار شو ګور څنګه اول سیده بیا ډی ده بیا ای ده بیا اپ ده بیا اچ ده بیا ګور جې ده ګور دا شاندي ترتیب باندې به ایم دا شاندي ګور راغله په دې کرومز کې ګور دا شاندي راغله مات ترتیب باندې ګور اول دي کې چې یولس دولس دیرلس ورلس پنځلس شپاړس ولس دا شاندي ترتیب شو. دا فایل نو ګور سی 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 ډي دا ګور دا شاندي راغله دې ته ولکه ترتیب شو چې اوس هر آیکن غوړم چې په اسانۍ باندې رسیدګي کولای شم حکومت آیکن کې کوم نوم راځي الته زم غز نظر راخلم صحیح سورت بای د منور کې سایز باندې مطلب دا چې کوم سایز غټ وي غاول ولا چې کم یې غروس تراوله دا په سایز باندې ته برابر چې کوم سایز غټ وغاول لغله نور استراغله چې سایز غټ دا غاول لغله نور استراغله اوس کو غټ فایل وی هغه اول سر کې ګوره کوډ کې فایل وی هغه اخر ته ګوره بل زرا زموږ د ذکر ته مجد ترتیب کا وسو باندې آیټم ټایپ مطلب دا فولډر یو شانتي کا
پی ډي اف فایل نه بیل کا، ورډ فایل نه بیل کا، ایکسل فایل نه بیل کا، پروګرامونه بیل کا، هر یو کټګوري راته بیل کا. هلکان یو ځکه جنکې بل ځکه دا شان دي، کوچنیان یو ځکه غټان بل ځکه. مطلب دا چې کټګوریانی کوي ځان د ځای کوي، ټایپس ون تاسو کوي بدلوي. نو دا شان درس آیټم ټایپ اوس ته ګورئ فولډر یو ځکه شوي، پی ډي اف فایل نه بیل راغلل، ورډ فایل نه بیل راغلل، ایکسل فایل نه بیل راغلل، کوم کروم ما جنریټ کړی هغه بیل راغلل. د هر یو شی ګور څنګه راغلل بیل راغلل. نو دا بل خبر. بل د کې چې دا ډیټ موډیفاید مطلب دا چې تر ټولو اول می چې کوم جوړ کړی هغه اول ولا بیا راول ځکه کلیک کوم ګور هغه سره تر زبر راشم دې کې تاسو ته فولډر جوړ کوم، کنټرول شیفټ ان پریس کوم، دې کې ما دا فولډر جوړ کړم. زه راځم د ماته څنګه سورټ بای کا څنګه ډیټ موډیفاید ګور وته ریفریش وکړو. چې کله مې ریفریش کړو ګوره څه ما سره نیو فولډر ګورته ټول نه سر ته راغلو ځکه دا ما اوس جوړ کړل. مې چې کوم جوړ کړی و اخره کې هغه به اخر ته راځي، مخکې مې چې کوم جوړ کړی چې کوم ځاول جوړ ما باول راځي. د فایل مې فورن جوړ کړی دا ګوره سره راغلی، تاسو مې ټایم ټیبل جوړ کړو دا شان دی راځي. صحیح ده، ترتیب باندې یو بل باندې څنګه کېږي دا ترتیب کېږي. نو تاسو دې طریقې سره کولای شئ دا تاسو ترتیب زو ته آیټم ټایپ کا چې هر یو بیل راشي، کوم میوزیک کې فولډر بل ځکه بل ځکه په اسانۍ باندې خطر ذکر دا پروګرامونه چې کوم انسټال کړی هغه بیل راغلی، سیستم ایکنی ګوره بیل راغلی. صحیح شو، هر یو ماته څنګه بیل راوستل. بل په دې کې نور هیڅ هم نشته، دا بسان سره کې څوړ په پاسته باندې موږ څه کو ترتیب کوي، نیم په نو باندې ترتیب کیږي، کنه سایز باندې ترتیب کیږي، ټایپ باندې کیږي، او ډیټ څنګه کیږي ډیټ باندې کیږي. بس خلاص دومره ځان سره لیکي. ریفریش څه کار کوي کولای شئ تاسو کی کمپیوټر دی ریفریش کوي، تازه کوي. ری شارټ کټ دا د کیبورډ نه تکي 5 بٹن پریس کی هم دا تاسو څنګه کیږي ریفریش کیږي. ایل ته رائټ کلیک کوه او ریفریش باندې څنګه کوه کلیک کوه. بل دې کې فیس ټول زما سره کار نه کوي ځکه اوس په حال ما څه شي کاپی کړی نه دي. کله چې زه اوس کاپی کوم بیا به د ما سره فیس څنګه شي کار به شروع کی. نو زه راځم دلته کې او دلته کې زما سره د فرض مثال یو فایل ده، دا دې نه کاپی کوم، رائټ کلیک کوم او دا زه کاپی کوم. چې کله مې دا کاپی کوم راغلم د دې فولډر کې اچوم. نو دلته چې زه راغلم څنګه چې اوس رائټ کلیک وکم ماته اوس فیسټ ور آپشن کار کوي. اوس د دې څنګه کیږي فیسټ کیږي، مخکې دا نه فیسټ کیږي. یله بل ځنه چې زه فایل نه راوخلم کاپی کوم او زه په دې کې رائټ کلیک وکم ګور اوس فیسټ آپشن راکړي. دا دې کې برش کو فیسټ کوم ګور ما څنګه شولو فیسټ شولو دا وخت کار کوي. بل فیس شارټ کټ ته همدا شان دي فیسټ باندې کار کوي. ته کولای شې ریوای کنه ځي شارټ کټ فیس شارټ کټ دا فایل نه ته بل چت نشي ورګي، بل چت ورکې بل ځکه کار نه کوي، هغه کمپیوټر کې کار کوي. خو دا زه راخلي کافي کې یو اس بي ته موبایل ته هر څه چې کاپی کېږي کار کوي. صحیح ده، خو کته یو شی شارټ کټ کې بل ځکه فیسټ کې بیا هغه په بل موبایل بل ځکه کار نه کوي، هغه مو کمپیوټر کې صرف کار کوي. دومره ځان سره یاد وساته. ور ټول د 15 دقیقو درس نور هیڅ هم نشته. انډو مطلب دا چې سړي کاپی کړی هغه ماته بیرته انډو کا ګوره هغه څنګه شول ختم شو، دوباره ختم شو. یم چې بیا دې راسي بیرته څنګه کېږي ریډو بیا دې راشي. کنټرول زد چې دا هغه د کافي شارټ د انډو کول شارټ کټ کیده، کنټرول واي د ریډو کول شارټ کټ کیده. اوس راځم ګوره دې کې ما سره دا لیست ده چې ام دا نیو فولډر د دواړه دی یا د دواړو فولډر څخه کوم ډیلیټ کوم. کله چې دا دیز نه ډیلیټ کړلی اوس هم چې دا په دوباره بیرته راشي. نو مهم فایل نه ول پکې کې ما ډیټا درس لیکلو، کتاب دی بس لیکلې، نو بیرته راشه انډو باندې کلیک وکړه دا بس نه کی هغه ورته دوباره راوړي فولډر ګوره دا هم راغلو او دا فایل هم زما راغلو. دا دی انډو کار کوي چې راځي ورو دي کتل او دا خو غلط فایل مې راوړی دا مې نو په کار بیرته غواړم چې ختم کړم. نو رائټ کلیک وکړه بیرته ریډو کا مطلب دا چې بیرته ماته څنګه ډیلیټ کا. دا د شارټ کټ لارن کولای شي او دې ځکه کولای شي. بل نیو د دې کې نیو پروسس تاسو کولای شئ چې فایلونه مو خېته ځکه ځینې پروګرامونه دي او فولډر هم جوړول شي. رائټ کلیک کوم بڑم فولډر جوړ کړم، سلیکټ کلیک وکړه، کله چې جوړ کړم دا بیک سپیس سره دا لیکل ختم کړم او دې کې دا جوړ کړم. دې کې چې فرض مثال ویډیوز دي. صحیح ده، ویډیوز فرض مثال وینډوز لیکچرز دي کې چې نه وینډوز 10 لیکچرز دی پدې کې دا تاسو سره انټرپسی وای دا تاسو سره جوړ شي. صحیح دې پاسه تاسو کولای شئ غواړئ یو فولډر دی واخیستلو فرض کا رائټ کلیک کوم او نیو پاسه یو فولډر اخلم. دا فولډر مې واخیستلو اوس غواړم دا رینیم کړم. دې باندې رائټ کلیک وکړه، رائټ کلیک د جی پی یو کو اندر شي اپشن وګورئ رینیم کولای شئ تاسو کې رینیم کی بیک سپیس سره دا ختم کا او خپل نوم ورته ورکړه مای فایلز. صحیح شو، دا فولډر هر فایل ته دې طریقې سره تاسو یو نوم ورکولای شئ. صرف هم دغه مو درس بحث نور هیڅ هم نشته. دومره درس تاسو په پاپ اپ منیو کې یاد کړئ، نور هیڅ هم پکې نشته. سبا ان شاء الله راتلونکي درس مو پرسنلایز وي او دا به ان شاء الله چې موږ منظمه توګه باندې وایو. هغه څوک چې وایي چې درس په یوټیوب کې زموږ درس په ځانګړی وي کته چې ته په یوټیوب کې د تبدیل طریقې سره درس ملاو شو بیا راشي موږ جوړم درکو چې منظم هر یو اپشن ته بیل خو پریپوي دي کې بار هیڅ امکان نه لري چې دا یو شی موجود په یوټیوب کې. یوټیوب ما کتلې هر څه ماته معلوم دي. دا چې موږ جوړو خاص کورسز دي، سپیشل کلاسز دي، مسلکی کول دي د تاسو. صحیح کوم اخلاص چې موږ پکې کوو نو یو رب خبر ده چې کوم اخلاص موږ دا سٹارټ کړی ده. نو خدای دوی چې ګډه ترنه واخلې نوٹ ځان ته ولیکي منظم ترنه نوٹ ترنه واخلې. مثلا دا مو درس شول تیر درس چې ما څومره اپلوډ کړو هغه ما ټول ته په دې کې خلاص کړل. دې نه ځان ته نوٹ ولیکي هم دا یو لیکچر خیر دا واخلې نوٹ ولیکي ترنه سبا ان شاء الله بیا نور درسونه ته منظم په ترتیب باندې وایم. نن د پر هم دومره بس ده.